شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله دا نبخي چې څوک الله سره شرک وکړي، الله دا نبخي چې څوک الله سره په عبادت کې څوک شریک کړي. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او د دینه کته او د دینه اخوا نور چې څومره ګناهونه دي کله الله خوښه وشوه که څوک بې توبه مړ شو کېدای شي الله پاک وبخي کله الله خوښه وشي. توحید دونه اهمه مسله ده چې نبی علیه الصلاة والسلام به صحابه یو ځای ته لېږل، نو ورته به یې ویلې چې خلک د الله توحید ته راوبلئ، د الله وحدانت او د الله یووالي ته خلک راوبلئ. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام کله معاذ ابن جبل یمن ته لېږه، نو ورته یې ویلې چې انک تقدم على قوم من اهل الكتاب، تبع التزي د اهل کتابو یو قوم سره به مخامخ کېږي، فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى، اول هغه چې تا هغوی ته دعوت ورکې نو د دې خبرې دعوت ورته ورکه ان يوحدوا الله تعالى چې الله یو مني، یوازې د الله عبادت او بندګي باندې قایل شي، یوازې د الله په معبودیت باندې قایل شي. فاذا عرفوا ذلك، چې کله په دې خبره باندې پوه شو نو بیا یې خبر کا چې یو ورځ او شپه کې پنځه منځونه الله فرض کړي دي، او چې دې باندې پوه شو بیا په دې باندې خبره کا چې الله زکات فرض کړی دی، او نور بیا شرایع د اسلام او فرایض د اسلام د هغې نه پس مسلسل او په تدریج سره ورته بیان کا. خو اول دعوت ورته دا ورکړه چې د الله توحید ومني، د الله یووالی ومني، او اصولا او اساسا په دې باندې قایل شي چې یوازې الله د بندګۍ قابل دی، یوازې الله د بندګۍ او د عبادت قابل. د الله توحید او د الله لویوالی او د الله د عظمت عقیده په زړه کې ساتل او د غیر الله عظمت د زړه نه ویستل دا د ټول پیغمبرانو کارو. پیغمبرانو نه پس د دې امت کبار اولیاء کومو خلکو چې د تصوف او د سلوکو اجرا کړې وه، لوی صوفیان کرام، علما او صوفیان او مشران لکه ابراهیم ابن ادهم، فضیل ابن عیاض، شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ ابوالحسن خرقانی، مختلف صوفیان کرام او د هغوی مشران د تصوف معنا دا وه چې غیر الله د زړه نه وځي، د الله نه بغیر د بل چا مینه او محبت د زړه نه وځي، او زړه د غیر الله د محبت نه پاک شي، زړه د غیر الله د عظمت نه پاک شي، او په زړه کې د الله عظمت کینی، په زړه کې د الله لوی کینی. د تصوف اجرا د همدې لپاره شوی وه. تصوف معنا پاکي ده چې زړه د غیر الله نه پاک شي، زړه د غیر الله د مینې نه پاک شي، زړه د غیر الله د محبت نه پاک شي، او الله په زړه کې کینی، د الله عظمت په زړه کې کینی، د الله لوی په زړه کې کینی، د الله حاکمیت او د الله رازقیت په زړه کې کینی. د دې لپاره صوفیانو کوشش کړی، اولیاء کوشش کړی، علما کوشش کړی، خلکو دې لپاره کوشش کړی چې امت په دې باندې تربیه. اسلام کې د ټولو عباداتو کې د ایمان او د الله د توحید د منلو نه پس مونځ دی. مونځ څه شی دی؟ مونځ فقط د توحید اظهار دی، د الله د عظمت اظهار دی، د الله د لویۍ اظهار دی، د الله د کبریایۍ اظهار دی، او د بنده د عجز او د بنده د خشوع او د بنده د خضوع او د تابعدارۍ اظهار دی. مونځ څه شی دی؟ د مونځ آغاز د دې نه کېږي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. آغاز نه د مونځ د اذان نه د مونځ آغاز کېږي، اذان کې همدا ویل کېږي الله اکبر الله اکبر الله اکبر. الله د هر چا نه لوی دی، الله د هر چا نه لوی دی. د الله اکبر معنا دا نه ده چې الله لوی دی، د الله اکبر معنا دا ده الله د هر چا نه لوی دی، الله د عرشي نه لوی دی، الله د ټولې دنیا نه لوی دی، الله د الله قوت د دنیا د ټولو قوتونو نه لوی دی، الله د هر چا نه لوی دی. اکبر د اسم تفضیل صیغه ده، معنا دا ده د هر چا نه الله لوی دی، د هر چا نه الله زورور دی، د هر چا نه الله قوي دی. د جبرائیل علیه السلام هم قوي دی، د ټولو ملایکو هم قوي دی، د ټولو پیغمبرانو هم قوي دی، د ټولو اولیاءو هم قوي دی، د ټولو کائناتو هم قوي دی. حدیث کې راغلی الله دونه زورور دی، د الله دونه عظمت او لویي ده چې د آخرت په ورځ باندې به الله دا ځمکه او دا ټول اسمانونه په خپل خلاص کې ونیسي، او بیا به اواز وکړي چې وانا الملک این الملوک، زه بادشاه یم، کوم دي بادشاهان؟ ځمکه او اسمانونه به او کائنات به الله په خپل لاس کې راونیسي، موټې به یې کړي، او به وایي چې انا الملکو، زه بادشاه یم. اوس بادشاهان کومه دي؟ الله د ټولو کائناتو نه عظیم دی، الله د کائناتو نه داسې لوی دی چې انسان د هغې تصور نشي کوی، الله د کائناتو نه دومره اکبر او کبیر دی چې انسان د هغې تصور نشي کوی، د انسان په تصور کې هغه نشي راتلی.
ورځ کې 15 کرته اذان کیږي اذان کې تاسو الله د عظمت درس درکول کیږي چې الله لوی دی کنه اذان کې دا ویل شو چې आवाज کړي اے خلکو بس مونږ تراشي اے خلکو د مونږ وخت دی نه اذان د دې نه شروع شو الله اکبر الله دار چانه لوی دی ستاره دکان نه لوی دی ستاره تجارت نه لوی دی ستاره زمینداري نه لوی دی ستاره دهقاني نه لوی دی ستاره د کارون نه لوی دی راځه الله طرف ته چې هغه لوی دی هغه لوی طرف ته راځه بیا چې کله الله اکبر ویل شي بیا مؤذن اعلان کوي اشهد ان لا اله الا الله زه دې گواہی کوم چې الله نه بغیر بل څوک د بندګۍ قابل نشته الله نه بغیر بل څوک د عبادت قابل نشته د بندګۍ قابل الله دی د عبادت قابل الله دی د اطاعت قابل الله دی سجده باید الله ته وشي رکوع باید الله ته وشي خوف باید الله نه وشي مینه باید الله سره وشي عظمت او لوی باید د الله ومنل شي اشهد ان لا اله الا الله زه دې گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل معبود نشته دی د الله نه بغیر بل څوک د عبادت او د بندګۍ قابل نشته دی الله حاکمیت د الله د لوی او د الله د عظمت او د الله د معبودیت گواہی وکي او د هغې نه پس بیا وایي اشهد ان محمد رسول الله او زه د دې گواہی کوم چې محمد د الله رب العالمین رسول دی د الله نماینده دی د الله استازی دی د الله عبادت همغه عبادت صحیح دی چې کوم د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقې د الله عبادت الله ته منظور دی چې کوم د محمد صلی الله علیه وسلم په لارې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد څوک چې زمونږ په دې دین کې داسې یو عبادت پیدا کړي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې ما هغه نه ویلي ما د هغې حکم نه کړی فهو رد هغه رد دی هغه مردود دی هغه د الله په دربار کې نه قبلیږي ځکه د الله نماینده د انسانانو دپاره د الله نماینده د بني ادم دپاره هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی د محمد صلی الله علیه وسلم لار الله ته منظور ده د هغه لار الله ته مقبول ده د هغه طریقه الله ته مقبول ده دا ځکه مقبول ده چې وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوحى هغه د ځان نه خبرې نه دي کړي کومه خبره چې کړې ده د الله نه راوړې د الله رسالات د الله پیغامونه رسولي نو لار د محمد صلی الله علیه وسلم لار الله ته منظور ده طریقه د هغه منظور ده الله ته دین د محمد صلی الله علیه وسلم الله ته منظور ده قرآن کې الله فرمایلی ان الدین عند الله الاسلام دین د الله په نسبت باندې اسلام دی د ژوند تیرولو طریقه دین وایي د ژوند تیرولو طریقې ته د ژوند تیرولو طریقه د الله په نسبت باندې اسلام دی اسلام په طریقه باندې به ژوند تیری ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه د اسلام نه بغیر چې چا ځان دپاره بل دین غوره کړه د ژوند تیرولو بله لاره یې ځان دپاره غوره کړه که هغې د امریکې نه درآمد کړه که هغې د روس نه درآمد کړه که هغې د چین نه درآمد کړه که هغې د هندوستان نه راوړه که هغې خپله جوړه کړه که هغه د یو مملکت پارلمان او جرګې جوړه کړه هغه د الله په دربار کې منظور نه ده فلن یقبل منه دنه به دا نه قبلیږي دنه به دا نه منظوریږي او د دې په بدل کې به د یو عمل هم نه قبلیږي اعمال به الله برباد کړي د اسلام نه بغیر چې چا ځان دپاره د ژوند تېرولو دپاره بله لاره غوره کړه بله طریقه یې ځان دپاره غوره کړه الله یې عمل نه قبلی دغه لار هم الله نه قبلی او عمل یې الله نه قبلی اعمال یې الله بربادوي وهو فی الاخرة من الخاسرین او دی به په آخرت کې د تاوانیانو دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله نماینده دی هغه چې څه ویلي دي همغه صحیح دي همغه شی الله ته منظور دی مؤذن د دې اعلان کوي اشهد ان محمد رسول الله د دې ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د الله استازی دی بیا د هغې نه پس مؤذن وایي چې راځئ مونځ ته بیا خلکو ته صراحت کوي چې راځئ مونځ ته بیا ورته وایي راځئ حی علی الفلاح د کامیابۍ ځای ته راشئ همدې کې کامیابي ده د الله په عبادت کې کامیابي ده د الله په بندګۍ کې کامیابي ده الله ته په عاجزي کې کامیابي ده الله نه په سرغړاونه کې الله نه په